بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زمارونو خویندو، نن درته یو ډیره بهترینه وظیفه ښیمه د سورة فاتحه او سورة الاخلاص. زمارونو خویندو، د رزق د فراخۍ دپاره، د کور نه تنګدستي، غریبي، غربت د دې ختمولو دپاره او په کور کې به انشاءالله دومره رزق او دومره فراخي خوشحالي راشي چې تاسو به حیران پاتې شئ. زمارونو خویندو، تاسو ته پته ده د حالات داسې دي چې هر سړی د غربت شکار دی. په هر کور کې ډیره تنګدستي راغله. نو دا عمل چې انشاءالله تاسو شروع کړئ نو ډیر زر ده چې الله پاک به مو په کور کې ډیره فراخي راولي، په رزق کې ډیره فراخي راولي او ډیرې خوشحالیانې به راشي. زمارونو خویندو، د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه منقول دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم کس د کور ته د داخلېدو په وخت کې سورة اخلاص او سورة الفاتحه دا لولي نو انشاءالله په دغه کور کې به د رزق ډیره فراخي راشي او ډیرې زیاتې خوشحالیانې به راشي، تر دې پورې چې خپل په ګاونډیانو به هم دوی دغه رزق دغه خوشحالیانې ټولې خوروي. زمارونو خویندو، دا یو ډیر زیات آسان عمل دی چې کله هم تاسو خپل کور ته داخلیږئ نو داخلېدو په وخت کې دغه سورة فاتحه او سورة الفاتحه او سورة الاخلاص ضروري وایئ. نو دا ډیر زیات آسان عمل دی او ډیره غټه فایده ده. دغه یو خاص عمل وو چې ما تاسو ته وښودو د سورة الفاتحه سورة الاخلاص چې رزق د فراخۍ دپاره او د کور نه تنګدستي غربت لرې کولو دپاره یو ډیر بهترین عمل دی. دا ویډیو چې ده د نورو دوستانو سره د ثواب په نیت باندې مخې ته ضرور شیر کړئ او د داسې نورو بهترینو دعاګانو وظایفو دپاره زموږ دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر د بلې ویډیو پورې راکړئ اجازت. جزاک الله.